سلام، زما نوم نیمه شنصف دی او تاسو وایګل میډیا ګورئ. زه غواړم د کوویډ 19 په اړه باندې خپل پیغام له تاسو سره شریک کړم. لکه څنګه تاسو پوهیږئ د کوویډ 19 وایرس یو ډیر خطرناکه وایرس دی چې تر اوسه په نړۍ کې په 180 هیوادونو کې خپور شوی او هره ورځ ترې سلګونه کسان مري او سلګونه کسان پرې اخته کیږي. نو دغه وایرس د کوم مذهب، ژبې یا کلتور پورې تړلی نه دی، بلکې هر څوک پرې اخته کیدلی شي. دغه وایرس نه یوازې زمونږ د فزیکي روغتیا لپاره خطرناکه دی، بلکې د زیاتو سایکالوجستانو په وینا باندې چې زمونږ د روغو انسانانو روحي روغتیا ورسره هم خرابه شوې ده، ځکه چې موږ انسانان ټولنیز خلق شوي یو. مګم د دغه وایرس له ویرې نن ډېر خلک کورونو کې بند دي، نو د دې کبله زمونږ په روحیاتو باندې هم بد تاثیر کړی. زه په دې باور لرم چې موږ به د دغه وایرس په وړاندې حتما بریالي کیږو، خو تر هغې پورې چې د دې وایرس لپاره واکسین یا کومه دوا پیدا کیږي، نو زه هیله لرم چې زموږ ټول هیوادوال دغه یو فرصت وګڼي او په دغه وخت کې د نورو انسانانو سره چې مرستې ته اړتیا لري خپله مادي او معنوي مرسته وکړي او په دې سره خپله وجداني، انساني او اخلاقي وظیفه ترسره کړي، ځکه زموږ په هیواد کې داسې ډېر خلک دي چې د ورځ لپاره ډوډۍ نه لري، خو د دغه وایرس له کبله په کورونو کې دي. زه په دې هم باور لرم چې موږ به د دغه وایرس د پړاو څخه وروسته یوه نوې او ښکلې نړۍ تجربه کوو او موږ د 21مې پیړۍ انسانان به په داسې یو نړۍ کې ژوند کوو چې بنیاد به یې انسانیت او اخلاقیت وي. خو تر هغې پورې زه هیله لرم چې موږ د ډاکټرانو او د نورو پوهانو مشورو ته غوږ ونیسو او د ځان په ساتلو او د نورو انسانانو سره په مرسته کولو باندې دغه پړاو تیر کړو، تر څو یوه نوې او ښکلې نړۍ موږ ټول په شریکه سره تجربه کړو.